د دنیاوالو ظلم څنګه وي نور لمانه تا له تا نه ما اخلي. زما نوم باسط د تخلص ملک زیم. ډېره پخه شاعري کړې، ما شاعري واورېده، شاعري ډېره شوق علاقه مې ډېر نظم سره ده او زما زه تنها شوم چې مړه مې شوه مورکۍ د زخمي زړګي ټکور پسې خفه یم، ملک زیه خپله مور پسې خفه یم. سلامونه د احسان میډیا یوټیوب چینل ډېرو درنو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به ښه ساعت مو تېر وي. ادب کور ادبي خپرونه له ننګرهار او لغمان وروسته دا ځل کابل ته رارسېدلې ده او دلته راسره تنکۍ زلمکی شاعر باسط ملکزی چې ډېر ښه شعر لیکي، موږ یې په یو مشاعره کې شاعري واورېدل او ښه مو وګڼله چې تاسې سره هم د شاعري شریکه کړو. ملکزی صاحب هرکلی ستړی مه شئ ګرانه. ډېره زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه احترامات تاسو ته خپلو خوږو وروڼو ته وړاندې کوم، هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ. وعلیکم السلام. ملکزی صاحب دا ملګري به دي لږ ښه وپېژني، ځان په خپله ور وپېژنه، د کوم ځای څومره زده کړې دي کړي دي؟ زما نوم باسط د تخلص ملک زیم او زه نهم ټولګي کې ما په لومړۍ درجه او لومړۍ درجه او حداقل 5 میاشتې کېږي چې ما شعر لیکنې ته مخه کړې ده او دې نه مخکې مې د نورو وتلي شاعرانو شعرونه ډیپلومه کول او د لغمان ولایت څخه. ډېر تازه شاعري را سره شریکه که نورې خبرې به بیا وروسته کوو؟ غزل مې لیکلی ده، تاسو ټولو ته د ډالۍ وي. غزل داسې ده چې څوک چې د مور و پلار دعا اخلي، څوک چې د مور او پلار دعا اخلي، همداسې ده څوک چې د مور و پلار دعا اخلي په ارامۍ به ژوند کې ساه اخلي. څوک چې د مور او پلار دعا اخلي په ارامۍ به ژوند کې. همداسې ده د دې ظالم سړي زړګي ته ګوره، د دې ظالم سړي زړګي ته ګوره، ما نه خوښۍ ما نه خندا اخلي، هغه سړی به خدای جنت ته بوځي. هغه سړی به خدای همداسې ده هغه سړی به خدای جنت ته بوځي څوک چې د مور و پلار رضا اخلي. او دغه سړی ما نه جانان بیلوي، دغه سړی ما نه جانان بیلوي، دغه سړی ما نه دنیا اخلي، د دنیاوالو ظلم څنګه وینو. ډېره زیاته مننه. دغه سړی ما نه جانان بیلوي، دغه سړی ما نه دنیا اخلي، دغه سړی چې دلته خیر ټولوي، مور بیماره د دوا اخلي. دغه سړی چې دلته خیر ټولوي، مور بیماره د دوا اخلي، د دنیاوالو ظلم څنګه وي نور، د دنیاوالو ظلم څنګه وي نور لمانه تا له تا نه ما اخلي. ډېره زیاته مننه. د دنیاوالو ظلم څنګه وي نور له تا نه ما لمانه تا اخلي. نه ملک زیه د بخلو نه دی، نه ملک زیه د بخلو نه دی، څوک چې ازار د زړه د چا اخلي، څوک چې ازار د زړه د چا اخلي. ډېره زیاته مننه. څومره وخت کېږي تا خو دا خبره خو دې وکړه چې 5 میاشتې کېږي شعر لیکي، څومره شعرونه دې لیکلي دي؟ ما په بیلګه کې 6 غزلې مې لیکلي او 7 نظمه مې لیکلي او 5 میاشتې کې، او شوق علاقه مې ډېر نظم سره ده او زما ما چې شعر لیکنې ته شروع هم کړه د نظم څخه مې شروع کړه. ولې د شعر لیکلو ته مخه شوه؟ علت دې څه شی؟ شعر لیکلو ته د هر انسان همداسې ده چې علت لري. د ما چې د هېواد ناخوالی وکته نو یوازې زه نه ډېری داسې نور ماشومان او ځوانان چې دا وهڅول چې شعر لیکنې ته مخه کړي. سیاد صاحب دې سړي 5 میاشتو کې 12 غزل او نظمونه سره جمع کړو نو دومره رسېږي. څوک چې 5 میاشتو کې دومره شعر لیکي معنا چې ښه شعر لیکي. ډېره پخه شاعري کړې، ما شاعري واورېده، شاعري ډېره پخه، زه عمر ډېره زیاته مننه. او لیدونکو به هم اورېدلي. نظم به ترې واورو، خوښه دې ده؟ مهرباني ملکزی ګوره. نظم عنوان لاندې ده چې غریبي ژوند. نظم داسې ده چې غریبي کې مې خپل تیر کړو ماشومتوب، مزدوري کې مې خپل تیر کړو ماشومتوب. غریبي کې مې خپل تیر کړو ماشومتوب، مزدوري کې مې خپل تیر کړو ماشومتوب. زه خو غریب وم تل مدام مې ملنګي کوله، په غریبۍ او په غربت مې زندګي کوله. مننه. زه خو غریب وم تل مدام مې ملنګي کوله، په غریبۍ او په غربت مې زندګي کوله. زه خو غریب وم روپۍ نه وي بیماره وه مور، زه خو غریب وم روپۍ نه وي بیماره وه مور. همداسې ده زه خو غریب وم روپۍ نه وي بیماره وه مور، زما مورکۍ خو مړه کېدله ناقراره وه مور. مننه. زه نه پوهېدم چې څه وکړم په دومره غریبي کې.
زه نه پوهېدم چې څه وکړم په دومره غریبي کې مورکۍ مې مړه کېدله روپۍ نه وي بیماري کې او پلارجان خو مې مړ شوی او مورجانه مړه کېده پلارجان خو مې مړ شوی او مورجانه مړه کېده زه نه پوهېدم چې څه وکړم مورجانه رانه تله او ما قرض کړلې روپۍ وهلې مې سلګۍ ما قرض کړلې روپۍ همداسې ده ما قرض کړلې روپۍ وهلې مې سلګۍ مورکۍ مې خپله بوتله تر روغتونه پورې لاړم دنیا په ما تیاره شوه زړه چاودونه پورې لاړم مورکۍ مې خپله بوتله تر روغتونه پورې لاړم دنیا په ما تیاره شوه زړه چاودونه پورې لاړم د غربت د ژوند قصه وه مور مې مړه شوه خدایه ټوله دنیاګۍ په ما تیاره شوه او ما ونې لیده بلکل خوشحالي په زندګۍ کې ما ونې لیده بلکل خوشحالي په زندګۍ کې غمونه ول دردونه ول په ګل غوندې ځوانۍ کې او غمو کې ژوندون تیر شو دردو کې ژوندون تیر شو دې غریبۍ او مزدورۍ کې څوکیداري او ملنګۍ کې زه خو یتیم شوم بې مور او بې پلاره شومه زه خو یتیم شوم بې مور او بې پلاره شومه په خپل ژوندون کې تل مدام زه ناقراره شومه قصه داسې وه زما د زندګۍ زه تنها شومه چې مړه مې شوه مورکۍ قصه داسې وه زما د زندګۍ زه تنها شومه چې مړه مې شوه مورکۍ د زخمي زړګي ټکور پسې خفه یم ملک زیه خپله مور پسې خفه یم ملک زیه خپله مور پسې خفه یم یو غزل به بل هم راته وي بیا به سره مخ یو شي ته ځینې ملګري داسې نیوکه کوي چې مثلا زه دا منمه چې د ملکزي په دې نظم کې به لږ لوړې او ټیټې ژورې به وي پکې خو که دې عمر کې دی وهڅول چې تشویق شي دی چې زموږ او ستاسو عمر ته رارسېږي دا به ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه نظم به لیکي او اوس هم پوخوالی د ده عمر ته چې ګوري او بیا د شعر پوخوالي ته وګوري ډېر پوخ دی د شعر دغه د شعر عمر ته وګورئ چې 15 میاشتې دي او 15 میاشتې کې ده داسې شاعري کړې ده باید چې تشویق شي او دغسې خلک موږ د تشویق لپاره دغه پروګرام ریکارډو او غزل اورو چې ملګري خبرو سره تنګ نه شي غزل داسې ده چې دا ستا راتلو تیاره زه نور انتظار نه کوم دا ستا راتلو تیاره زه نور انتظار نه کوم تا ته خیرې نه کوم نه تا ته آزار نه کوم مننه چې تا به وباسم د زړه نه تا به هېر کړم نه چې تا به وباسم له زړه نه تا به هېر کړم نه چې تا به وباسم د زړه نه تا به هېر کړم نه خدای د ما مړ کړي زه د مړ شمه دا کار نه کوم مننه ما زړه کې وساتلې دغسې په پاکه مینه همداسې ده ما زړه کې وساتلې دغسې په پاکه مینه دا مې وعده ده چې ستا مینې نه انکار نه کوم او که چېرته نه راځې نو مه راځه خو زه به څه کوم زه به همداسې بېقراره یم قرار نه کوم او ښار کې مې زړه تنګ دی د ښاره نور زړه توری یمه همداسې ده ورور مې ښار کې مې زړه تنګ دی د ښاره نور زړه توری یمه کلي کې ژوند کوم صفت چاته د ښار نه کوم او نه ملکزیه د شیطان خبره نه منمه نه ملکزیه د شیطان خبره نه منمه نه ملکزیه د بل چا زړګي ته لار نه کوم نه ملکزیه د بل چا زړګي ته لار نه کوم مننه کوم ډېر ښکلي بیتونه او ډېر ښکلي غزلونه او ښکلی نظم مننه ګرانه کور دې ودان خدای دې لا وځلوه درنو لیدونکو تاسې د باسط جان ملکزي شاعري واورېدله په دې هیله چې خوښه شوې به مو وي زموږ خو ډېره خوښه شوه ډېر خوند مو ترې واخیست تر بل داسې یو پروګرام خپل کوربه ته اجازه ورکړئ الله مو مل شي